یا الله پاکه چې د ګاډي د شیشه چا ماته کړې ده د لکاو روپو بیګ پکې و چې هغه بیګ یې نه وړی پورې چې نندارې وکړم ټولې شی د بیګ ته راښکل کړم بیګ خو هم نشته چې څه نه یېرېدم هم حقه وشوه یا الله پاکه ما خو د چا ملاسته غوا هم نه ده پاڅولې چې زما سره دا ظلم ولې وشو په دغه بیګ کې خو پردي امانتو د لکاو روپۍ وې پکې او سودا وه پکې اوس به څه جواب ورکوم یا الله پاکه را باندې خپلې پردې راواچې یا الله پاکه خپلې پردې راواچه خو پردي امانت دي زویا دلته کېنه کېنه شابه زه دا سامان نه دی دا په دې ځنګل کې خښومه صحیح ده او تا خوا دې خوا ګوره چې څوک موږ ویني او که ستا په نظر څوک رالو که نه بیا ماته اواز کوه ښه صحیح ده د دې نه به دا پیسې په جیب کې کړو دا سره نه دي دا په دې ځنګل کې زه ښخ کړم ښه او بیا د خیره سره توپې مزې کوې ښه زویه صحیح ده ته بس ګوره راګوره چې څوک دې په نظر رالو بیا ماته وایه ښه زه دا خښومه صحیح ده لکه دا ځای صحیح دی ښه بس دلته کې خښومه د خیره سره لکه په دې کې چې دغه دي موبایل دی او پیسې دي او که هغه ما ښخ کړو نو خو به خراب شي دا موبایل او پیسې ترې راوباسمه او دا سره زر نه دي دا به دلته کې ښخ کړمه د خیره سره زما زوی چې کله لوی شي بیا به انشاءالله راوباسمه د ده په کار به راځي که خیري دا د دې خپل زوی دپاره ښخومه Papa Suguli. هلکه څوک خوشته نه کار ته مې پرېږده Papa Sug سیکور کوي هلکه هسې چغې مه وه کار ته مې پرېږده څوک خوشته نه تا ته څوک په نظر راځي دویم پیر دا چغې وایي چې څوک دي کم دي څوکو Papa لګولې او بچیا پرشتیا الله پاک منگا اینی الله پاک منگا دا سوچ ماله ولی نو راغله چې الله پاک شته الله پاک هر ځای حاضر ناظر ولاړ دی الله پاک منگا اینی بچا اینی منگا یا الله زما توبه ده یا الله زما توبه ده بیا به غلط کار نکوم بیا به غلا نکوم یا الله ما معاف کا یا الله اوس ما معاف کې او دا سامان به زه هغه سړي له واپس ویسم یا الله ته ما معاف کې یا الله واقعي ته هر ځای موجودې ته هر ځای موجودې السلام علیکم وعلیکم سلام ای ملګري تا داسې څوک نه دی لیدلی زما دا ګاډي دا شیشه یې ماته کړله او بیګ یې رانه وړی دی پردي امانت دي پکې او امیر صاحبو ستا د دې ګاډي شیشه چې ماته کړله هغه سړی ماته معلوم دی زه یې پېژنم تا لیدلی ماته یې وښیه تا له به زه انعام درکړمه چې زما دا ګاډي شیشه چا ماته کړله او چا چې شیشه ماته کړله دا بیګ هم هغه وړلی ماته یې وښیه پردي امانتو پکې تا له به دې زه انعام درکړمه انعام مه راکوئ زما ستاسو انعام ته ضرورت نشته ستاسو د ګاډي شیشه چې چا ماته کړله هغه تاسو ته مخامخ ولاړ دی ما ستاسو د ګاډي شیشه ماته کړوه ملګري ته په ما پورې ټوغې کې او زه راته له پیشاړو ښکارم
په ما پورې ټوغې مه کوه حقیقت تا ته وایم امیر صاحبو کېدای شي اوس ستاسو یقین راشي ستاسو پټ شوی بیګ دا دی که نه دغه بیګ دی دغه بیګ دی او دغه بیګ دی دا زما بیګ دی او هر څه پکې پوره دي ته غل وې په یوه ثنا ته ووایه چې زما دا بیګ د ولې پټوو پولیس ته اوس رینګ کوم او په دې ساعت کې پسې راغواړم پرېږدم دې چېرته ته خو غټ غلی په ما شرکه د ګاډي شیشه دې ماته کړې ده زما د ګاډي شیشه به هم جوړه مشره زه غلومه خو اوس غل نه یم که چېرې زه غل وې نو ستا دا هر څه به ما واپس نه راوړي داسې راته ښکاري چې ستا دا مال د حلالو ځکه واپس ما راوړو او زما د ماشوم زوی یوې وړې خبرې زه د الله په دربار کې دې خبرې ته مجبوره کړم چې زه توبه وباسم او د دې خپل غلط کار نه توبهګار شم ما د الله په دربار کې توبه ویستې ده چې څه مې کړي دي د هغې معافي راته وکړې او اوس تا ته هم دغه یو درخواست کوم چې ستا سره ما څه وکړو د دې خبرې ته ماته معافي وکړې او که چېرې ستا سزا په دې خبره ختمیږي چې ته ما پولیس له ورکې نو زه په دې خبره باندې خوشحاله یم چې تا د الله په دربار کې توبه ویستې ده نو ما د خپل طرفه معاف کړی او زما د ګاډي شیشه ده زه به بله واخلم مشره دا دنیا ستا په شان د ښو خلکو په سر باندې آباده ده چې الله پاک ته له دومره غټ زړه درکړلی چې زما په شان یو ګناهګار دې معاف کو الله پاک دې په دنیا او په آخرت باندې ستا کامیابي نصیب کړي امین راځه چې ځو بیا تاسو ځئ زه خپل ځای وځم لاړو ډېره مننه مهرباني الله دې خوشحاله ساتي راځه ملګرو که چېرې هر ټایم موږ دغه سوچ کوو چې الله پاک هر ځای کې موجود دی او موږ ویني نو موږ به هیڅ چرې هم غلط کار ونه کړو او ملګرو کیدای شي تاسو ته پته وي په معاشره کې د برایۍ یوه بله غټه وجه دا هم ده چې موږ مالداره خلک الله پاک چې چاله وس ورکړلی هغه خلک د خپل مال نه زکات خیرات نه وباسي او دغه غریبانان په غلط کار باندې مجبوره شي د خپل مال نه خیرات صدقات ضرور ورکوئ چې د معاشرې نور خلک هم غلط طرف ته نه اوړي دا ویډیو د خپل ملګرو سره د صدقه جاریه په طور باندې ضرور شیر کړئ